یو زنانه و د هغې خاوند وفات شو، د خاوند یې وفات شو، خاوند یې وفات شو. د زنانه ویل چې زه به د دې زنا زم په بل ځای کې به د خپلو بچو له چرته روټۍ پیدا کوم، د چا خدمت به کوم، په دې کلي کې به نه کوم، په بل ځای کې به کوم. دا زنانه سهار راووتله، ماشومان یې بچی دي واخېستل روانه شوله. سهار ووتله، ماښام یو دشته کې به ماښام رالی، صحرا ده، په هغه صحرا او دشته کې به ماښام رالی. دې سوچ کو که دلته شپه کوم په دې صحرا کې، ماشومان یې بچی را سره دي، زناور یې رانه مات نه کړي، څوک مې عزت ته لاس وانه چي. زنانه ذات ما یو کلي ته لاړه، کم کلي ته چې نږدې ورته ښکارېدو آثار د کلي هغه طرف ته لاړه. کلی ته راله، کلی کې تپوس کی څوک شته چې مسافر له ځای ورکړي، سبا به ځي. زه مسافره زنانه یم، ما څه ماشومان بچي دي، په صحرا کې شپه نشم کولی. زنانه یم، څوک راته عزت ته لاس وانه چي، زناور راله ماشومان خراب نه کړي. چا ورته دلته یو حاجي صاحب دی، دلته یو حاجي صاحب دی، دا حاجي صاحب ډېر نیک سړی دی، خلکو له ورکړې کوي، بربنډو له جامې ورکوي، لوږو له خوراک ورکوي. تم ورشه فریاد ورته وکړه ستا به واوري. چې ورله هغه حاجي صاحب ورته وایي، هغه حاجي صاحب ورته وایي ماله ګواه راوله، ګواه. دا ورته وایي تا له کوم ځای نه ګواه راوله؟ وایي چې درسو دې ګواه نه وي راوستې، زه ستا خبره نه اورم. دا زنانه راووتله، بیا دې کلي کې تپوس کوي، ماله به مسافره زنانه یم، څوک شپې له ځای راکړي. خلک ورته وایي دا حاجي صاحب دی، خلکو څخه ښېګړې کوي، احسانات کوي. اخره کې دا مجبوره شوه، ورته وایي دا حاجي صاحب ما نه ګواه غواړي، ما سره ګواه نشته. چا ورته ویل دلته یو بل سړی دی، مجوسي دی، د اور عبادت کوي، د اور عبادت کوونکی دی، هغه هم خلکو څخه ښېګړې کوي، خو ګوره یاد ساته مسلمان نه دی، مجوسي دی. دی ویل زه څه کوم چې مجوسي دی، کوم مسلمان دی، خو شپه تېروم سهار به ځم. مسافره یم، لاړی مجوسي ته کېناسته، هغې ته چې فریاد شروع کړه، هغه ورته وایي ما خپل نوکرانو ته لاړ شئ، د دې ماشومان راولئ، دې له بېله کمره ورکوئ، د اوبو انتظام ورته وکئ، د روټۍ انتظام ورته وکئ. که دا مسلمانه ده، که دا خپل عبادت کوي، دې ته اجازت دی، د شپې انتظام وله برابر کوي. شپه شوله، دغه حاجي صاحب، دغه خان، دغه مسلمان، دغه احسان کوونکی او صدقو والا، دا ښېګړو والا، دا خوب ویني. نبی علیه الصلاة والسلام په کوثر، ساقي کوثر، جام د کوثر، د آب کوثر خلکو له ورکوي. ساقي کوثر ساقي کوثر د حوض کوثر په غاړه ولاړ دی، خلک راځي، آب کوثر، جام د کوثر د حضور د لاس نه اخلي، د ساقي کوثر د لاس نه ورته جام د کوثر ملاویږي. دا رالی نبی علیہ السلام تر، نبی علیہ السلام ته مخ واړو، دا ورته وایي د الله محبوب ستا امتي. نبی علیہ السلام ورته وایي ورشه ګواه راوله. دا لاړی، ویې کتل، ویې کتل، څوک نشته دی. او د دې دپاره ورغلی چې نبی علیہ السلام ته مخامخ یو ښایسته عالیشان بلډینګ دی، چې نبی علیہ السلام زما سفارش وکړي او دا بلډینګ ما ته میلاو شي. نبی علیہ الصلاة والسلام به زما سفارش وکړي او دا بلډینګ به ما ته میلاو شي. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وایي ګواه راوله. دا واپس رالی، د الله محبوبه ګواه نشته دی، څوک راولم؟ زه دروغ نه وایم، ستا د امت ډېرو غریبانانو سمې ښېګړې کړي. نبی علیہ السلام ورته وایي کومه جنۍ چې نن درغلې وه زنانه، تا ته فریاد وکړو، تا ورته چې ګواه راوله، هغې تا ته دروغ ویلې، تا ورته چې تر څو تا ګواه نه وي راوستې، هغې پورې ستا خبره نه وه. نن زه تا ته وایم چې تر څو تا ګواه نه وي راوستې، زه ستا خبره نه اورم. دا را پاڅېد، خوله خوله دی، د غم شپه د سبا کېږي نه. کله چې شپه سبا شوله، کلي کې معلومات کوي چا ځای ورکړی، چا ورته دغه مجوسي سړي ځای ورکړی دی. لاړی، د دې خانان چې هر رنګ یې خپل منځ کې ربط جوړ وي، کېناسته، څه خبرې اترې وشولې، او ورته وایي ته څنګه راغلی؟ زه خو راغلی یم چې هغه زنانه تا سره شپه بېګا کړې بوځم یې. او ورته ته نه شي بوتلی، نو ده پرې سترګې راویستې، وا زه مسلمان یم، هغه مسلمانه ده، دا زما حق دی، خدمت به زه کوم. هغه ورته نه نه نه، موږ سهار ته چې کوم بلډینګ دپاره نبی علیه السلام له بېګا ورغلی وې،
अगर बिल्डिंग ने वेल इस्लाम माल राको सार चरा पासिदरी मंगतोल कोर कलीमा वेल मंगतोल मुसलमान शिवी जनाई गतमंद खरस में राको पता नहीं कि अल्लाह तदे इंसान कमा आदा पकम वक्त की ख्वाही की दा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर दरबार के इंसान कमा आदा ख्वाही की दीदो जिन मुसलमानानो जमा उस्ताद निजात द पारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकम तरीका को दरे दा उम्मा का तरीका दा तुलबा बर्दाश्त की दा गर्मी बर्दाश्त की दा यखनी बर्दाश्त की दा लोगी बर्दाश्त की जी बजिम पसर माने जिम्मेवारी दा फस्ताव जमा पसरम जिम्मेवारी दा स्ताव जमा पसर जिम्मेवारी दा दा कि मा होता था अल्लाह नबी वही तो दुई खिदमत होका द दुई खिदमत होका द दुई खिदमत होका द माल पजरिया खिदमत होका द लाश हकूक पजरिया खिदमत होका द वक्त पजरिया खिदमत होका